قدرمنو لیدونکو سلامونه او وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. پر طالبانو د بریدونو زیاتوالی. آسیا ټایمز ورځپاڼه وایي چې د طالبانو پر مخالفو جبهو باور د ډېرېدو په حال کې دی. قطر د افغانستان په تړاو د دوحې 4مې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ. له جبري واده سره مخالفت. په بادغیس کې یوه ځوانه نجلۍ ووژل شوه. په منځني ختیځ کې روان کړکېچ. عراقچي وایي اسرائیلو د امریکا لخوا جوړو شویو چینلونو په مرسته پر ایران برید کړی. او د روسیې او غرب ترمنځ د ناندریو زیاتوالی. پوتین د اټومي وسلو د تمرین امر وکړ. بشپړ خبرونه. آسیا ټایمز د طالبانو مخالفو جبهو لخوا د دې ډلې پر جنګیالیو او پوځي مرکزونو باندې وروستیو بریدونو ته په اشارې سره راپور ورکړی چې پر دغو جبهو باور مخ په ډېرېدو دی. نوموړې رسنۍ د سې شنبې ورځ یو تحلیل خپور کړی او لیکلي دي چې طالبان به ښایي د افغانستان 2 خاوره له لاسه ورکړي. د دې تحلیل پر بنسټ د طالبانو مخالفې جبهې په ځانګړې توګه د ازادۍ او مقاومت جبهه د بمونو په کارولو سره پر طالبانو بریدونه کوي. د دې رسنۍ د لیکنې له مخې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان یوې کورنۍ جګړې پر لور روان دی. د دې تحلیل پر بنسټ طالبان په بشپړه توګه د داعش خراسان څانګې په کنټرولولو کې چې په سویلي او مرکزي آسیا کې د خلافت د رامنځته کولو په لټه کې دی پاتې راغلی دی. یا د ورځپاڼې د طالبانو د مخالفو جبهو بریدونو ته په اشارې زیاته کړې چې یوازې د ازادۍ جبهې په تېرو 2 اونیو کې د دغې ډلو پر جنګیالیو او پوځي مرکزونو 15 بریدونه کړي دي. د دې تحلیل پر بنسټ طالبان د کورنیو مخالفتونو ترڅنګ نړیوال مشروعیت هم نه لري. د دغې رسنۍ په اند که نړیواله ټولنه د طالبانو مخالفو جبهو سره مالي ملاتړ وکړي نو دا ډله به له جدي ننګونو سره مخ شي. د دې تحلیل په یوه برخه کې د هیوادوالو او خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو زیاتېدو یادونه هم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې 2 میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د خپل 3 میاشتني راپور په خپرولو سره د امنیت برابرولو په اړه د طالبانو ادعا پورې خندلي وو. د بادغیس سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یوه 13 کلنه نجلۍ له یوه بوډا سړي سره د واده مخالفت له وجې د خپل ورور لخوا وژل شوې ده. سرچینو اشته صبح ورځپاڼې ته وویل چې دا پیښه دوشنبې ورځ شپه مهال د جوند ولسوالۍ په جلایي سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینو په وینا دا نجلۍ په ډزو وژل شوې. د بادغیس طالب سیمه ییزو مسؤلانو هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له دې مخکې هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې دا ډول پیښې شوې دي. څو ورځې مخکې په هرات کې یوه 24 کلنه نجلۍ د خپل ورور لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازی شیخ علي بنت احمد بن سیف آل ثاني په سیاسي چارو کې د دغه سازمان د سرمنشي له مرستیالې روزمیري دي کارلو سره لیدلي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې لیکلي چې دا کتنه د ملګرو ملتونو په دفتر کې شوې ده. د بیان پر بنسټ دواړو خواوو د دوحې 3مې ناستې د پایلو په اړه چې څه موده مخکې جوړه شوې وه خبرې کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبره د دوحې 3مې ناستې پایلې به پر 4مې غونډې هم اغېز پرې باسي. د دوحې 4مې جوړېدونکې غونډې د نیټې په اړه څه ویل شوي نه دي. یادونه ده چې د روان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو او طالبانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. طالبانو هغه مهال دا غونډه مثبت ارزولې وه. ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه دې ناستې ته د افغان ښځو په استازیتوب چاته بلنه نه وه ورکړې. د ملګرو ملتونو دا کړنه د بشري حقونو د بنسټونو او د ښځو حقونو د فعالانو له توندو غبرګون سره مخ شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي وایي چې اسرائیلي جنګي الوتکو په منځني ختیځ کې د امریکا لخوا جوړو شویو چینلونو په مرسته د ایران پر پوځي مرکزونو برید کړی دی. عراقچي دا څرګندونې د چهارشنبې ورځ د دولتي شورا پلاوي د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته بیان کړي دي.
د اسنا خبري اژانس د راپور پر بنسټ تهران له بغداد غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیلو لخوا پر ایران د برید لپاره د عراقي هوایي حریم د کارولو له کبله شکایت درج کړي. نوموړي لوړپوړي ایراني ډیپلوماټ زیاته کړې چې اسرائیل د منځني ختیځ د نورو هیوادونو فضا هم پر ایران د برید لپاره کارولې ده. د عراقچي په وینا پر ایران د اسرائیلو له وروستي برید مخکې عراقي چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې بغداد به له خپل هوایي حریمه د کارولو اجازه ورنه کړي. دغه په وینا د منځني ختیځ له هیوادونو سره د تهران ډیپلوماټیک تعامل په سیمه ییزو همکاریو کې پر غزه او لبنان د اسرائیلو د بریدونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم رول لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې اسرائیلي پوځ د ایران پر څو پوځي مرکزونو هوایي بریدونه کړي وو. د دې بریدونو په پایله کې د ایران پوځ 4 غړي وژل شوي وو او د اسرائیلي چارواکو په وینا د ایران د هوایي ضد 4 شبکې هم له منځه تللي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ له ډېرېدو وروسته د اټومي وسلو د تمرین امر کړی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې پوتین دا امر د سې شنبې ورځ له خپلو پوځي قمندانانو سره په ویډیو کنفرانس کې صادر کړی دی. د راپور په حواله د اټومي وسلو تمرینونه داسې مهال پیلېږي چې اوکراین له ناټو غوښتي څو د روسیې په خاوره کې د اټومي وسلو کارونې ته اجازه ورکړي. پوتین ټینګار کړی چې په دې تمرینونو کې به د اټومي وړتیا لرونکو بالستیک او کروز توغندي توغول شامل وي. ورته مهال د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف ویلي ستراتیژیک یرغلیز ځواکونه د دښمن اټومي برید په ځواب کې د پراخو اټومي بریدونو د ترسروي لپاره طرحه شوي دي. د روسیې ولسمشر په وار خبرداری ورکړی چې د لویدیځ لخوا د اوکراین ملاتړ او ګواښونو له زیاتېدو سره به د اټومي وسلو پر کارولو غور وکړي. پوتین تیره میاشت امریکا ته ګوتڅنډنه کړې وه چې له اوکراین څخه ملاتړ به مسکو د ناټو پر وړاندې ودروي. دغه کړکېچ له هغې وروسته زور اخیستی چې ناټو منلې د شمالي کوریا ځواکونه روسیې ته استول شوي دي. قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای پامان.